خلک زیارت ته په تاسې وړي، خلک زیارت ته په تاسې وړي. زه جانان لپاره غونډې روپۍ وړمه. زه چې لمشیر بابا ته لاړ شو، مېړنی د سوال پلیارو قبلوینه. پیره بابا په ډاګې وله، تا په ځای پرېږدي دیوانه په باته ځینه. زما د یوټیوب چینل درنو ګلونو ملګریو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. پخوا وختونو کې به د زیارتونو کې ډېر زیات رش و. پخوا وختونه هم نه تقریبا یو 15 کاله یا دې نه ډېر وختونو کې به ډېر زیات رش و. دلته به دیګونه کېدل، ډوډۍ به خوړل کېدې، بېلابېلو ځایونه به خلک راتلل. خو دا خوند او رنګ او دا کېده اوس هغه رقم نه ده، لږه ذره کمرنګې شوې ده. موږ نن د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د الپریو کلي ته راغلي یو. دلته لمشیر بابا زیارت ته غواړو په دې باندې لږه مختصره شان ویډیوي کلیپ وکړو. هیله ده چې تر پایه به یې واورئ. ډېره مننه چې وخت راکړو. لومړی خو ځان راوپېژنه. خدای دې مل شه، زه شیر علي خان پیر خوجا قسم پیر زه یم. دغه تقریبا مسایل مسایل کېږم دغه زیارت لمشیر بابا. حاجي صاحب دې څومره وخت کېږي چې دغه زیارت دلته دی؟ تقریبا میږ چې د ورځې میږ مشر ورور وو، دغه پارسه خپل اندازه مړ شو. دې خولې مې اورېدلي دي چې دغه 400 کاله میږ په داسې کې شي، خو چې دا یې د کیسه متکرار امکان لري چې 490 کلونه ورپسې وي. د سره په څنګ کې دغه نوره قبرونه هم دي. دغه زندان خو خیب کوي، د خلک ډېر یو بل ته مینانوک وي خیب کوي. دا خلک یو ته رغلل میږ ننګار ورکولو، د ننګر په وجه به یلته ننګر کې پرته وي مړه شول. څه هغه خلک دي چې دلته دسره اوسېدل خاکړي مې دلته. حاجي صاحب دغه پخوا وختونو کې به دغه زیارت ته خلک ډېر راتلل، اوس خلک کم شوي دي. لکه نوروز کې به تلل، نوي ګل کې اوس خلک کم ورځي. د کم علت څه دی او خلک په کومو کراماتو دلته راځي؟ کوم کرامات ته زیارت لري؟ خو داسې وي چې دغه زندان خو مطلب د خلک ډېر خلک د پیرونو خلکو ته ډېر قدر عزت لرلو، او مطلب څه سره وي چې لرله ورته د خلکو نه وکړه. خو داسې خلک راتلل چې چا به سر خوږېدو په دا وجه به ډېر راتلل، چا به پریون وي په دا وجه به ډېر راتلل. نوره قسمه قسمه خدمتونه به خلک لرل. بیا به خدای پاک هغه دی مقصد شفا به ورکوله. حاجي صاحب دغه مټو باندې موږ وکتل چې میخونه ټکوالي شوي دي، دا څه مطلب؟ دغه چا به سر خوږېدو یوې ساعت دغسې په جریان کې دي د خلکو ترڅیج سر خوږېدو دا مټه دا یې میخونه ټک وایي. الله تعالی شفا وکړي. د دواړو مټو باندې ټکوالي شوي دواړه د منوي دواړه دغه مټه دو دا مټه دو خیب کوي هغه کې زشتانه ټکه ټکه شوي دو چې دغه ته رسي دا نه د زیارت تاریخونه در په تاسو کې مثلا د باندې مو کوټه جوړه کړې ده. د دې کې څومره وخت کېږي؟ دا تقریبا تقریبا 2 یا کله په عمر مو وختونه د مخه شوي دي. په د انقلاب کې زه په برېډینه کوم می کار خپل یو دا کوم ورجک شو زه خلک دغه برېډینه ور بدل کړی دي. خو نه دا ډېر سبق اکثر بالکل دا مخکې دا ډېر مخکې اکثر یعنی زه فکر کوم ځان چې سلو کولونه به وتلی. په دې زیارت کې موږ ښکر ولیده، دا څه مطلب؟ دا د سیګې زندان سیګې غوټ غوټ ښکرې دي خیب دا خلک به تر وړي دي
او په دا کې کړی دي مطلب دا چې نه دغه سیګې په مرید زه څه معلومات نه لرم چې دا کړی چی نه راوته خو خلک وړي دي ته یې کوثارې جوړ کړي دي مطلب نه راکس په هر پټ کول یې ولو دا صاحب چې کو سری په غلي کړو په کلام اورې دا غته کو چاپو وتی ته یې فیر صاحب د موټو خبر دی وکړه چې میخونه په ټکوهال چې سرونه ورسره کشي بله موضوع دا ده چې دلته به خلکو دغه ډوډۍ پخولې مثلا چرګ به حلال یا داسې نور دیګونه به پخول دې اړوند څه کرامات یا څه خبره ده چې دا خو داسې خال په مخ سره تلل څه خبره وه چې تو مخ ته اشاره وکړه چې خال مخ ته ډېر تلل د رسته ته به خال ډېر تلل دغه به خلکو چا به چرګ روډۍ چا به مطلب خپله سنبړۍ روډه او داسې خلک دي چې چا به هېڅ نه وي هغې ته مې چای ورکولو مړی ورکوله مطلب دا خلک کوي چې هغه وخت پورې خلکو کې خو یو ته به څه ګرو نه داسې لکه تقریبا ملا رقم خپله بیا تاسو ای بازیلا وریژه ډوډۍ ډېر شي چې چا به چای نه وي هغه به بیا مې ورکول ایسے د زیارت په اړه کومه خطره در سره وي کولی شي چې موږ ته ووایي دومره درته وایم چې شی مو په خپله سترګې لیدلي وي هغه خطره بیا ته بیان کړم خطره یې دا شرط و چې دلته میږه امسیاوه کلا وه په دا کې یوه ښځه وه اسلم کې وي تڼي دا بیا تی وي سوره کړه چې کله تی وي سوره کړه نو مطلب دا د خیب کوي می پلوټ د خدای وبخښي دا د تی په شی زه به سره جوړم چې د زیارت تر ودرېدو ورته ویې چې یې نکاح چې دغه ښځه د نایسي والله په بله چې ټوله کاڼې مې د تی تشولي نه وي او بالاخره الله تعالی د ښځې ته یوه تیږه په دغه تی کې وسله شوه په منځ کې چې ښځه یې ورلا پوس پکې نشته ځانګړي خلکو خو د ګاڼ ختي نه وي دا لستړي د ټاټار ورپوتې شول نه دغه هغه لرګی نه یې وړل د ختي نه جمعې لرګی نه یې وړل سلګۍ ملو بلو دا یې پېر نه وې تر پېره شو جیبټۍ یې ورکړه موږ ته دا زه په کتلې په جریان کوم په پښې کې د کیسه مې کته په خپله سترګې کیسه ته کوم اخر ته هرې هغه وه ډېر وخت ژوندی وه ناصر ته نه پوهېږم چې چی نه مړه شوه خو دغه ځای کې مې هغه کړي یا دودلا ته د حمیږدي کې نو دغه خطره مې ته بیان کړه چې دا موږ خپله سترګې ته دي مثلا نور د تبل رکیږي لکه چاته د زمان وختله و ته خدای پاک بالکل یا کوم درد د چا قرار شوی بالکل دا خلک مې تر ولي دي ډېر خلک مې ترسي څه حاجات لري مثلا زامن یې چا نه وي مخپله خی په ورته چاته کله وایي یو نیم دام وکړم هغې ته ورته جګر سره شي خاص سړی وي نه راوته نوس نه یم دغه ته یو نیم دام یې ته وکړم مستقطب سره د اکثریت قرآن آیاتونه دي ورته ویلي کومه خیب کوي الله شفا ورکړي خدای پاک زامن ورکړي دا موږ په خپله ذکر درې دي حاجي صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او له ټولو لیدونکو ډېره مننه چې زموږ خپرونه یې واورېده او وکتله خدای دې